ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور د لوی څښتن تعالی په نامه سلامونه ستړي مسئ د بلخ ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو د دې مهال خبرونو ته مو زه عبدالرحمن عاطف هرکلی کوم د بلخ ولایت د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو ریاست د لارښوونو او اداري چارو د ارزونې تر سرلیک لاندې یو روزنیز سیمینار د دې ولایت د ملکي او پوځي محکمو د کارکوونکو لپاره جوړ کړ. د بلخ ولایت د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو ادارې د ملکي او پوځي محکمو د کارکوونکو لپاره یو روزنیز سیمینار جوړ کړ. په دې سیمینار کې د ارزونې د کړنلارې د لا غوره پلي کېدو د څرنګوالي، د اداري ارزونې د کړنلارې او د اړوندو لارښوونو د اغیزمن پلي کېدو په اړه قاضیانو او د اړوندو ادارو کارکوونکو ته روزنه ورکړل شوه. د بلخ د اداري اصلاحاتو مسؤلین د دې پروګرام د ترسره کېدو موخه د دولتي ادارو د کارکوونکو د ظرفیت پیاوړتیا او د مسلکي وړتیاو لوړول بللې ده. د هغوی په وینا د کارکوونکو منظمه روزنه او ارزونه د عامه خدمتونو د وړاندې کولو په ښه والي او په دولتي ادارو کې د شفافیت په رامنځته کولو کې مهم رول لري. یاد پروګرام د اداري اصلاحاتو د ادارې د دوامداره هڅو یو برخه ده چې د بشري سرچینو د مدیریت د پیاوړتیا او په بلخ ولایت کې د دولتي ادارو د ظرفیت لوړولو په موخه ترسره کیږي. د باختر علي لیسه چې له جوړېدو څخه 98 کاله تیریږي د مزار شریف ښار له پخوانیو او معتبرو ښوونځیو څخه شمیرل کیږي. دا مهال د ښوونې په برخه کې د لازمو امکاناتو له برابرېدو سره د تدریس په کیفیت او د زده کوونکو د زده کړې په بهیر کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. په دغه ښوونځي کې دمګړی 7500 زده کوونکي د 180 ښوونکو تر څارنې لاندې په زده کړو بوخت دي. مسؤلین یې دغه راز د ښوونکو د ظرفیت له لوړولو او د یو لړ مخکینیو ستونزو له هوارېدو څخه هم یادونه کوي. د باختر لیسه چې 98 کلن تاریخ لري د مزار شریف ښار له پخوانیو او معتبرو ښوونځیو څخه شمیرل کیږي. د دې لیسې امیر وایي چې په وروستیو کلونو کې د یادې لیسې د اړینو برخو په پرمختګ کې اغیزمن ګامونه پورته شوي او ډېرې مهمې ستونزې حل شوي دي. ما تقریبا به چوکی ضرورت داشتیم، چوکی ها را آماده ساختیم، کتب مطالعه ضرورت داشتیم که تقریبا بیشتر از 800 جلد کتب با همکاری و سعی تلاش شورای مکتب به اختیار کتابخانه گذاشتیم. تقریبا بیشتر از 5 مدل بیولوژی و تعدادی از مواد کیمیاوی لابراتواری که البته به دسترس شاگردان قرار نداشت یا اگر داشت تک به مصرف رسیده بودن، ما تانستیم که این مواد را هم به زودترین فرصت آماده بسازیم و به اختیار شاگردای خود قرار بدیم. نوموړی زیاتوي چې د زده کوونکو لپاره د څوکیو، کتابونو او د لابراتواري توکو د برابرولو سربیره د دې لیسې له 40 څخه زیات ښوونکي د ظرفیت لوړولو له پروګرامونو څخه هم برخمن شوي چې د تدریس د کیفیت په لوړولو کې خورا مهم رول لري. پالیسی امارت اسلامی افغانستان در بخش معارف و سطح بلند بردن سطح ارتقای معلمان تلاش های بدریغی را کشیدن و انشالله تلاش ها در جریان هستند. تلاش ها کشیده میشه تا اینکه ما بتانیم معلمین را تحت آموزش ورکشاپ ها و سمینارها بگیریم. در سال جاری تقریبا به تعداد بیشتر از 40 معلم ما در سمینارهای مختلف اینها استقامت دهی شدن، برای از زمینه مساعد شد. یک تعداد معلمین ما از طریق انکشاف مسلکی معلمان در سمینار توظیف شدن، یک تعدادش از طریق مدیریت محترم ساینس ما معلمین ساینس در سمینارها معرفی شدن. دغه راز د دې ښوونځي او تنښوونکی د اسلامي امارت له لورې د پوهنې په برخه کې د عملي شویو پروګرامونو ستاینه کوي او ژمنه کوي چې د راتلونکي نسل د ښوونې او روزنې په برخه کې به له هیڅ ډول هڅو څخه ډډه ونه کړي. برای هموطنان خود، برای همشهریان مزار شریف، برای ازیا اطمینان میدیم که انشالله ما به عنوان عسکر معارف خدمتگزار هستیم و تا حد توان خود انشالله که در این بخش خدمت رسانی خود کردیم. یاد دې وي چې په باختر لیسه کې لږ تر لږه 7500 زده کوونکي د 180 ښوونکو تر څار لاندې په زده کړو بوخت دي. د هیواد په شمال کې د زعفرانو شرکت مسؤلین وایي چې د زعفرانو د کرنې د پراختیا او دودیزه کولو په موخه 100 ټنه د زعفرانو پیاز له یو بهرنۍ مؤسسې څخه اخیستی او بازار ته د پلور لپاره وړاندې کړي دي.
د هیواد په شمال کې د زعفرانو شرکت رئیس ویل چې دا مهال له 200 څخه ډیرو بزګرانو په بلخ ولایت کې د دې شرکت د پروګرامونو تر پوښښ لاندې د زعفرانو کار ته مخه کړې ده. خوشبختانه امسال هم ما در مزار شریف تقریبا 100 تن پیاز زعفران را توسط سه پروژه های مؤسسات خارجی ما به خاطر ترویج کشت زعفران تقریبا 200 دهقان اینا زیر پوشش قرار دارن. نوموړي زیاته کړه چې بلخ ولایت د هیواد د زعفرانو په تولید کې غوښینه برخه لري او د هیواد شاوخوا 20% زعفران له دغه ولایت څخه بهر ته صادریږي. ولایت شمالی افغانستان تقریبا 20% از تولیدات خالص زعفران صادرات افغانستان ولایت شمالی افغانستان تولید میکنه. هغه وویل زعفران د بزګرانو لپاره له ګټورو او قیمتي حاصلاتو څخه دی او دوی هڅه کوي څو د نړیوالو بنسټونو په همکارۍ د هیواد په شمال کې د دې کرنې د پراخېدو زمینه برابره کړي. برای 400 خانواده ما توسط 3 مؤسسه پیاز زعفران را توزیع میکنیم و هر کدامشان اگر 5 نفره مثلا سرپرستی بکنن تقریبا 2000 نفر هم از این میتونه مستفید شوند. زعفران د افغانستان له مهمو کرنیزو حاصلاتو څخه شمیرل کیږي چې په دې وروستیو کلونو کې د بزګرانو ډیره پاملرنه ځان ته رااړولې او دغه کروندې د دوی په اقتصاد کې د پام وړ رول لوبولی. د بلخ ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو دا د دې مهال خبرونه تر بیا ښه وخت د الله په امان.